الله أكبر. داقينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة كتيمو ورسربا وركي سورة موه دم ثابت ده إمام نسائي برواية كده أو خسي رواية الحمد لله. داقينا بعد الله أكبر. الله أكبر بوه أكي سبرا فرجين كده سون تكبير شو دويب بیا به داګه نه بعد درود ابراهیمی وې. درود ابراهیمی دته وایو ها یعنی بای کې هم ټانکې نه لګي د ځان. درود ابراهیمی سری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ديك الداء الفاظ ندي ثابت. وسلمت ورحمت وترحمت دا بك بيد زان نزياتيك ولدي. درود إبراهيمي دا تجي دي فرض منزب آخرني قاعدة كي كيني كان أو يا نفلي منزب آخرني قاعدة كي كيني أكم درود شيء دك درود بوي. داقينا بعد الله أكبر دا دريم تكبير شو وز دعاء واحد دعاء كانوا مسألة روانا تفصيلا. هر الدعاء چې ثابت ده هغه ته ویلی شي. ثابتو دعاګانو کې به تبدیلي نه راولي او که د ثابتو نه علاوه یو دعا کې نو هم پکې څه حرج نشته. ولې؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې اخلصوا له فی الدعاء د دې مړي دپاره دعا ډېر په اخلاص سره غواړي. لکه اوس یو سړی عربۍ باندې پوهېږي او لګیا دی یو دعا یې پکې ووایي چې یا الله ته وبخي او رحم پې وکړي او آخرت ته سفر ورته اسان کړي او دا قبر ورته رڼا کړي او هغه دعا یعنې داسې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الفاظ نه دي ثابت نو اوس حرج پکې نشته. ولې پکې حرج نشته؟ دغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وغواړه په اخلاص سره. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېرې دعاګانې رانقل دي. بیا د صحابه کرامو نه ښه ډېرې رانقل دي او دغه شان د سلف صالحین نه. نو که چېرته دا خبره تحدید کړی شوی وي چې صرف یوه دعا ده یا دوه دي نو بیا به د دې نه زیاتې نه ثابتېدې. خیال هم د دې مسلې ده او دا مسله انشاءالله تفصیلا د دعاګانو را روانه او دغې کې موږ د لوی خیر نه محروم وو. صرف یوه دعا راته یاده ده نه اللهم لا تحرمنا اجره دا بکې نه وایي. دا بکې